السلام علیکم ملګرو. نن مې دله د پښتو فلم لوفر د جهانګیر خان یو ډېر زبردست سین روړی دی او ډېر ښایسته ډایلاګونه دي پکې. تاسو یې وګورئ. امید دی چې تاسو له هم ډېر خوند درکړي. دا ویډیو تاسو وګورئ. حاجي صاحب خدای دې وبخي. داسې د اوستړو خدای ونه بخي. لارا دومره خلک سره راغونډ شوي. فرازیه دا خلک ستا د ورور دواله راغلي دي او ته څه کې لګیا دا داسې ټیپو سلطان مړ دی چې دوی موږ له دواله راغلي دي. لارا دوی موږ له دواله نه دي راغلي، دوی موږ پورې خندا له راغلي دي. موږ له په سترګو کې ګوتې رامنډي. خلاشه فرازیه بس پلاره بس. پاسئ یا پاسئ ځای روکېږئ. پاسئ ځای اوزګار خېلو. پاسئ ځئ. دا څه کوې فرازیه؟ د کبر خبرې مه کوه فرازیه. عمل د لارې مل دی. څه چې کرې هغه به ریبې. او چې د نن په خپل سر راغه نو چغې وی لګې. یاره ډي اس پي صاحب ته خو به م بلکل معاف کړې. یو معمولي سړی رالو او ستا د تاڼې نه د عرفات ډیری جوړه کړه، نو ته به زما څه تپوس وکړې؟ ډي اس پي صاحب چې په خپله د تپوس یم نو ولس او پولیس به مې تپوس وکړي، چې په خپله د ډز یم نو بل به م راله ډز وکړي. ډي اس پي صاحب تاسو ورځئ. زه خپل ځان په تاسو باندې نه ګټم. زه خپل تپوس په خپله کولی شم. ورځئ تاسو. دا خو به درته وښیي فرازیه چې ته د ولس ته تپوس کې او که پولیس تا نه تپوس کوي. انډرسټینډ؟ دا د لوفر فلم سینو. امید دی چې ستاسو به ډېر خوښ شوي. چینل باندې چې څوک نوي دي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.